دا د نورستان او د کونړ ترمنځ لویه لاره ده چې د پخېدو چارې روانې دي او کارونه تر ډېره شوي. زیاتې مشینرۍ چې اوسمهال دلته کار کوي تر څو د سړک دپاره د غرونو کټایي وکړي. په ټوله لاره باندې تقریبا د لویو مشینریانو کارونه روان دي تر څو چې د سړک سیند طرف ته دیوال وکړي او کوم ځای کې چې د غر کټ کېدو ته ضرورت وي نو هلته غر کټ کېږي. اوسمهال لاره بنده ده ځکه چې ډېر زیات کار روان دی.